in the name of Allah. راځو ټاسک بار ان سٹارټ مینو ته. ټاسک بار مونږ دې طریق نم خلاصولی شو. رائټ کلیک دیزی ته ټاسک بار وایي. ټول ګورئ دیزی باندې رائټ کلیک پراپرټیز ته لاړ شئ. دا هم ټاسک بار دی. اول آپشن مونږ سره ګوره ټاسک بار کې لیکل شوي لاک د ټاسک بار. دا ټاسک بار قلف کول غواړي که نه غواړي. که دې باندې کلیک کړی دا لاک کې ګوره اوکې کلیک. اوس زه دا ټاسک بار ښکته پورته نشم وړی. وړی شم نه کلیک وکړه کش که دا به راځي نه ځي سره ځکه لاک دی. رائټ کلیک که دې ځای نه انلاک که یا پراپرټیز ته لاړ شه دې نه کلیک لرې که اپلای اوکې. اوس ګوره دا انلاک دی. برم ته دا وړی شي کلیک وکړه داسې کش کوې دی خو کلیک وکړه هر خوا ته چې تا ته وړې ته دا وړلی شي. خو که چېرې تا بیا رائټ کلیک وکړه پراپرټیز ته لاړې او دې باندې کلیک وکړه لاک اپلای نو دا به لاک شي. اوس دا نه ځي ښکته پورته. بل هغه نه لاندې موږ سره بل آپشن دی آټو هایډ د ټاسک بار. که چېرې ته دې آپشن باندې کلیک کړی اپلای نو ګوره زه چې کله بره لاړ شم ټاسک بار ورک شي هایډ شي اټومیټیک هایډ شي. خو چې کله نږدې شم هغه پیدا شي. هغه پوهېږي چې والا دې کس ما سره کار ځکه دا موز ورته نږدې شو. خو چې بره لاړ شم بېرته ورک شي. بیا چې نږدې شم بېرته خپله پیدا شي. دا کار نه غواړي چې اجرا شي وشي. دې نه کلیک لرې که اپلای. اوس ګوره دا کار به نور نه کېږي. بره ښکته ځه فرق نه کوي. بل لیکلي یو سمال آیکن. دا آیکن نو ګوره دا ډېر غټ غټ دي. غواړې سمال شي ورکوډ شي دې باندې کلیک کړه اپلای. واړه واړه شو دا څه ګوره دا آیکن وګوره ټاسک بار باندې پراته و. نه زه ورته یم غټ دی اپلای خپل نارمل سایز کې پراته دی. دا وګوره. بل لیکلي ټاسک بار لوکیشن آن سکرین. دا ټاسک بار ګوره باټم کې دی. لیفټ کې غواړې رائټ کې غواړې ټاپ کې غواړې کوم ځای کې. زه ورته یم چې دا ټاپ کې غواړم اپلای کلیک کړه ټاپ ته لاړه. لکه مخکې ما تاسو خپل موز باندې بوتو دې ځای نه هم تاسو کولی شئ. نه باټم کې دې وي صحیح شوه. هغه نه لاندې لیکلي ګوره ټاسک بار بټن. ټاسک بار بټن مطلب دغه بټن دی. دلته چې کله زه یو پروګرام خلاص کړم مثلا دا پروګرام ما خلاص کړه هاو ټو کریټ ا ډینجرس وایرس نیو پیج اخلم دې کې زه کنټرول ان کنټرول ان کنټرول ان. دا ګوره څو دانې آیکن ما خلاص کړه هغه ډاکومنټ ما خلاص کړي دلته. لیکن دا ټول یو ځای دي ځکه ما لیکلي always combine. زه ورته چې دا combine when the task bar is full apply. چې کله ټاسک بار فل شي نو بیا کمباین کوي. چې فل نه کمباین کوي ته چې نه نیور کمباین نو بیا دې آپشن باندې کلیک او بیا اپلای ورته ووایه ګوره نو بیا به هېڅ کله هم کمباین نه جدا جدا به دا څه ګوره موږ سره نارمل دا always combine آپشن دی اپلای. بیرته راغلم دا مې ټول کلوز کړو. هغه نه وروسته لیکلي نوټیفیکیشن ایریا. دا ایریا چې ما تاسو ته مخکې ریکارډ کړه دا چینج کول کسټمایز کول غواړئ نه غواړئ هایډ باندې کلیک کړه هایډ شو. غواړئ شو باندې کلیک ګوره هلته بیرته خپله شو کېږي. یو آپشن دلته موږ سره آخر کې بله شته لیکلي ګوره always show all icon in notification on task bar. که غواړئ دا ټول آیکنونه دلته وښیي په دې کلیک کړه ټول یې وښودلو. دا ګوره هغه آپشن به آف شي. لکه ګوره کلیک ته لرې که بیا ټول آف کړي. لکه دلته ته راغلی ټول دا هایډ کړو ته هایډ هایډ دا دم هایډ صحیح شو. غواړئ ټول آن شي په دې کلیک ټول وخت خپل اټومیټیک نارمل حالت ته راشي. بل آپشن دلته موږ سره لیکلي یوز ایرو پیک ټو پریویو د ډیسکټاپ. زه چې څومره فکر کوم موږ سره دا انټي وایرس دا بلاک کړی دی. دا آپشن ډېر مهم آپشن دی. ګوره زه راځم دلته مای کمپیوټر ما خلاص کړو ایرو پیک دې ته ویل کېږي ښه. نو دې وخت کې که چېرې ته غواړې ډیسکټاپ تا ته ویزیبل شي ښکاره شي دا شیان ورک شي ډیسکټاپ مخې نه دلته ځان نږدې کړه دې ځای نو هغه اټومیټک تا څه کوي ډیسکټاپ درته ښایي. ګوره چې اوس خو آف دی که نه یا کلیک وکړه کومه ډیسکټاپ یې ما ته وښودو بیا کلیک کړه بېرته ډیسکټاپ کوم شیان چې تا خلاص کړي کوم ډاکومنټ تا خلاص کړي هغه ښایي درته. او که دې آپشن باندې تا کلیک کړی ګور دا کلیک دی اوس نارمل ځکه آف دی نو دا کار نه کوي دا بیخي بلاک شوی دی. نو چې کله دلته نږدې شي تا ته دا ډیسکټاپ دا شیان ورک شي ډیسکټاپ وښایي نو بیا چې موس دې خوا کې تا ته خپل هغه کوم ډاکومنټس خلاص کړي هغه درته ښایي. د دې آپشن وظیفه دا وه دا تاسو خپل کمپیوټر کې کار وکړئ. راځم ورور هغه نه وروسته موږ سره سټارټ مینو ده. سټارټ مینو دې سټارټ مینو ته ویل کېږي. لیکلي دي ګوره اول پاور بټن آکشن چې کله زه دلته راځم سټارټ دا پاور بټن چې ده موږ سره دا څه کار وکړي یعنې کوم کار اجرا کړي کوم کار د ده په واقع چې کله ته دې باندې کلیک کړي څه وشي شټ ډاون. دلته ګوره شټ ډاون مونږ زه ورته یم چې یاره څه چلو که ما ته ریسټارټ وکړه اپلای کلیک کړه. زه چې کله هغه بټن باندې کلیک کړم ما ته څه کېږي ریسټارټ کېږي نو ځکه زه کلیک نه کوم. نارمل مونږ سره شټ ډاون اپلای
بل لیکلي پرایویسي store in display recent open program and start menu کله چې پروګرامونه تخلاصي هغه دلته لیست کیږي مساده نه واړي دنه کلیک لري کا اپلای څه شو بل لیکلي store in display recent open item and start menu and task bar کله ته یو پروګرام خلاصې کنه مثلا ما وینډوز خلاص کړ دا مې خلاص کړ ډیر ځکه چې ما خلاص کړی نو هغه ټول ما ته څه کې ډیسکټاپ کې نه دی स्टार्ट मेनू کې ما دلته خي خدا خو فرض مثال دا ایسته کا دینه چې کلیک لري کې اپلای نو هغه ته سٹارټ مینو او ټاسک بار کې دواړو کې نه خي ډیسپلی کوي نه دتا دا خو مثال ما دته ورکړل لکه ډیر پروګرامونه تاسو خلاص کړی نه غواړي کلیک لري کې غواړي کلیک په کول لیست چینجز راځي سه بل رازو چرتا کسٹمائز آیکن درازو کسٹمائز درازو کسٹمائز کې ګوره موږ سره ډیر شیان دي کسٹمائز سٹارټ مینو دا سٹارټ مینو کسٹمائز کول غواړي دلته ګور اول موږ سره لیکلي دي کمپیوټر ډسپلی از ا لینک مای کمپیوټر شته کنه دلته موږ سره لینک باندې چې کلیک کې خلاصيږي ته چې مینو غنه خلاص شي ماته ډسپلی از ا مینو کلیک کا اوکے او ته وای اپلای اوس ګور مینو غنه خلاصي چې کله نږدې ټول کم ډرایوونه چې دغه ته مینو غنه ښکاری کله څنګه غواړي دینه کلیک لري کو ډو ناٹ ډسپلی ماته بخي مخه اپلای کلیک اوس بخي مای کمپیوټر ورک شو غواړي به تر راځه دلته ورته ډسپلی از ا لینک همدارنګه کنیکټو غواړي چې د ډسپلی شي او اپلای کلیک اوکے کنیکټو ګورم سره دلته ویزیبل شو نه غواړي چې ویزیبل دي نه کلیک لري کا اوکے اپلای کنیکټو ختم شو کنټرول پنل څنګه غواړي کنټرول پنل ورته مشاره ماته ډسپلی از ا مینو ډسپلی ډو ناٹ ډسپلی کوم شکل کې غواړي ډیفالت پروګرام ته خو هم ګور ډیفالت پروګرام دی موږ سره یعنی کوم شان چې تاسو په کار کلیک وکاو کلیک تلری کې لري کېږي پکې بل لیکلي نمبر اف ریسنت پروګرام ټو ډسپلی کوم پروګرامونه چې دلته خلاصوم ګور یو دا شو پکې مثلا زلاړم ورډ می خلاص کو خبر پوښوي د کوم سعودي کې دا مسافت کو اسد په نوم باندې دا ګور الته لسکیږي ما سره ګور لکه دلته سره بل څه می خلاص کې مثلا سره غلم دلته سم وکړو فوټوشاپ می خلاص کو فار ایگزامپل تاسو دلته وګورئ دا چې کله زه کلوز کوم دا موږ سره دلته لیست کېږي ښه دا لیست کېږي څو پورې پروګرامونه تاسو سره دلته لیست ما ته لس اخیستي وتم چې یو اوکې کلیک اپلای وسو ګوره یو زیاتولی کمول تاسو دې نه شئ دا صحیح شوه بل دا آپشن چې دی موږ سره نمبر آف ریسنټ آیټم ټو ډسپلی ان جمپ لیست لکه دا دې سره کار کوي اوس ګور که چېرې زه دا آپشن کلیک لرې کړم هغه به هم هلته آف شي کار ونه کړي تاسو ګور او که کلیک دی وکړو پې آن کېږي یعنې دا پروګرامونه چې سټارټ مینو یا ټاسک بار کې تاسو ته لیست کېږي څو دانې د سایز هم زیاتولی کمل شي یوز ډیفالټ نارمل سیټینګ دا ته راوړي خبره پوه شو هغه نه وروسته موږ سره ټاسک بار دی ټول بار دی غواړی دی ټاسک بار باندې کوم ټول بار راوړی بل زه ته چې ایډرس بار ما ته راوړه اپلای کلیک دا ګور ایډرس بار راغی کوم پروګرام ستا په کار مثلا زه ورته نوټ پټ انټر کلیک ما ته خلاصېږي مثلا زه ورته چې ما ته ورډ په کار دی راځه کلیک وین ورډ دا موږ سره ایډرس بار دی غلط مو لیک ورته ډرایو زه غواړم ډي ډرایو انټر کلیک اټومیټک ډي ډرایو غي ما ته صحیح شوه نو زه ورته وین ورډ راته وښیه کوم ډرایو چې ستاسو خوښ یم هغه موږ ته ښایي صحیح شوه لینک غواړئ په دې کلیک اپلای لینک راته ښیي چې کوم ستا په کار کلیک کلیک ته لرې که لرې کېږي پکې صحیح شوه دا موږ سره چې شی ټاسک بار ان سټارټ مینو او ایز اف ایکسس سنټر خو دا ما تاسو ته مخکې ریکارډ کړو میګنیفایر نریټر څنګه آن کړئ صحیح شوه هائی کنټرست ومن الله توفیق